دا د خوست ښار مرکزي چوک دی چې پکې زرګونه کسان د هیواد د فوټسال د 19 کالو څخه د کم عمره لوبغاړو او د هغوی د اتلولۍ د ستاینې او نمانځنې په موخه راوتلي دي چې څو ورځې وړاندې د اسیا په کچه خپله کړه. د دې ستاینې مراسمو ګډونوالو د هیواد د فوټسال لوبډلې لوبغاړي چې خوست ته راغلي دي وستایل او د دوی د وروستۍ بریا هرکلی یې په شاندارو مراسمو ترسره کړ. ولسونو وویل چې د هیواد هر وګړی چې د وطن لپاره اتلولۍ او بریاوې ګټي د ستاینې وړ دی او دوی به په راتلونکي کې هم د ټولو برخو هغه افغانان وستایي چې هیواد ته ویاړونه راوړي. نن ورځ د خوست مرکزي چوک د خوستوالو له لورې د فوټسال د 19 کلنو لوبډلې دپاره چې په اسیا کچه یې بریا راوړې ده د هغې دپاره د هرکلي او د خوښۍ مراسم نیول شوي دي. د خوستوالو پیغام هم دغه دی چې که هغه هر څوک وي چې دغه هیواد ته دغه وطن ته افتخارات راوړي، هغه که د هر قوم سره تړاو لري، که د کومې ژبې سره تړاو لري، دوی د دغه وطن او د دغه خاورې افتخار دی. نن ورځ په مرکزي چوک کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې لپاره خوستي ولسونه راوتي دي. دوی دا پیغام ورکوي چې د هیواد په لر او بر کې ملت یو دی، هغه که د شمال د ولایتونو لوبغاړي دي، هغه که د کرکټ د برخې دي، که د فوټسال دي. یوازینی په جنګ کې نه بلکې په هر ډګر کې هغه که سیاسي دی، هغه که اجتماعي دی، هغه که کلتوري دی، هغه که فرهنګي دی او هغه که داسې لوبغاړي دي او داسې سیاسي هر څه اړخیز نو په دې ټولو کې افغانانو ښودلي ده، بالکل هم چې خصوصا ځوانانو ښودلي ده چې هغه څه یې کړي دي چې د افغانستان نوم د افغانستان نشان یې په نړیوالو سټیجونو باندې اوچت ستلی دی. بل لور ته د هیواد د فوټسال د 19 کالونو څخه د کم عمره لوبډلې لوبغاړو د خوستوالو له تود هرکلي څخه مننه وکړه. ویل چې دا هڅونې به ورسره په راتلونکي کې هیواد ته د نورو بریاو په ترلاسه کولو کې ډیره مرسته وکړي. خیلی خوشحالم که در خدمت شما اینجا حضور دارم. این پیروزی تاریخی را تقدیم میکنم به تمام مردم افغانستان، به خصوص مردم پرشوق و خوش اخلاق خوست که از ما میزبانی کردند و ما را حمایت کردند و ما خیلی خوشحالیم که امروز توانستیم بیایم ولایت زیبای خوست رو ببینیم، مردم پرشور و پرهیجانش رو ببینیم و این برد شیرین تاریخی را به تمام ملت افغانستان تبریک میگیم و یک تشکری خاص از مردم ولایت زیبای خوست و مقامای ولایت خوست بسیار زیاد تشکر میکنیم از میمونیشان. باید یاد کړو چې د هیواد د فوټسال د 19 کالو څخه د کم عمره لوبډلې چې د اسیا په کچه لومړی مقام خپل کړ په کور دننه د عامو هیوادوالو د حکومت د لوړ پوړو چارواکو او سیاستوالو له تود هرکلي سره مخ شول.